د خان آباد ولسوالۍ د فوټبال لوبې د غوره ټیمونو ترمنځ یو میاشتنی ټورنمنټ چې د یادې ولسوالۍ د ښاروالۍ ریاست له لوري ورزش ته د ځوانانو هڅونې په موخه جوړه شوې وه تېره ورځ پای ته ورسېد چې د دغه ټورنمنټ اتلولي د امید ځوانانو ټیم خپله کړه. 8 تیم بازی دوام داشت، مدت 20 روز بود. امروز روز آخر مسابقه است که شما شاهد این مسابقه هستیم که امروز روز آخرش است. مدال و جزا برای تیم برنده و تیم دوم داده میشه. په ورته مهال د یادې ولسوالۍ لوبغاړي چې په دغه ټورنمنټ کې ځلېدلي خوښ بریښي وایي لوی ستونزې د معیاري ورزشي ډګرونو کموالی ده. بعد از آمدن امارات اسلامی تقریبا چندین تورنمنت ما برگزار کردیم و بسیار خرسند هستیم که خصوصا آرامی است، ما با فضای باز و آزاد میتونیم ورزش خود پیش بریم. ما در واقعیت در ولسوالی خان آباد از امکاناتی که آنچنانی که برای ورزشکاران خان آباد تامین شود نشده، خصوصا چمن ورزشی که البته خودتان میبینید که در چه حالت قرار داریم. د یادولو وړ ده چې د دغه ټورنمنټ په پای کې بریالي ټیم او غوره لوبغاړو ته د خان آباد ښاروالۍ ریاست له لوري په پام کې نیولې ډالۍ ورکړل شوې. دا ټورنمنټ په داسې وخت کې د خان آباد د فوټبال ټیمونو ترمنځ جوړیږي چې له دې وړاندې ورته لوبه د چهاردرې ولسوالۍ د فوټبال ټیمونو ترمنځ جوړه شوې وه.